یو هلک چې یو جینۍ کور ته راغوښتې ده او ورسره غلط او ناروا عمل کړی دی. د دې ویډیو د کتلو نه پس به تاسو ته هم اندازه وشي چې داسې درندگان او وحشیان انسانان اوس هم موجود دي چې نه د خپل عزت خیال ساتي او نه د بل د عزت. درنو دوستانو، دا ویډیو چې موږ په سوشل میډیا باندې وکتله چې اوس یې تاسو سره هم شریکو، یو ځوان هلک چې د خپل کلی یا د کوڅې یو جینۍ ځان سره خپل کور ته دننه کړي او د هغې نه ریکارډینګ کوي. دې جینۍ ته یې داسې څه خبرې کړي دي چې هغه ویرېدلې ده او د ځان سره کور ته را دننه کړې ده، ریکارډینګ ترې کوي او هغه په سرو سترګو جاړي. د هغې به هم دا مطلب وي چې ما پرېږده چې خپل کور ته لاړ شم. خو دا ظالم انسان چې د ده څه مقصد په زړه کې دی او غواړي چې دې ماشومې جینۍ سره غلط کار وکړي، نو د دې نه ریکارډینګ کوي. دا څومره د شرم خبره ده. آیا دې انسان ته مور پلار دومره عقل نه دی ښودلی چې پردو تورسرو سره داسې کول نه دي پکار؟ او دا ویډیو یې د دغه ریکارډینګ نه پس په سوشل میډیا هم اپلوډ کړې ده. کیدای شي چې دې ماشومې ته یې څه اخطار یا وارننګ ورکړی و چې ته ما سره بدکاري وکړه یا را سره څه غلط کار وکړه او دې جینۍ دغه خبره نه وي منلي، نو د هغې نه پس یې ورته دا ویډیو په سوشل میډیا باندې اپلوډ کړې ده چې اوس د دغه خاندان د شرم نه سر ټیټ شو. او که دا هلک ځان ته انسان وایي نو یقینا چې دا هم په شرمونو وشرمېدو. قدرمنو دوستانو، په دې ویډیو کې داسې بې شرمي شوې ده چې دلته د شریکولو نه ده، ځکه چې یوټیوب والی نه پرېږدي. که تاسو یې کتل غواړئ نو موږ سره زموږ په پیج پشتو پوسټ باندې میسج وکړئ چې هلته در سره شریک کړو. خو الله تعالی نه دعا کوو چې پاک رب دې زموږ ستاسو د اولادونو حفاظت را نصیب کړي. د کله نه چې دا موبایل راغلی دی نو خلک یې په شرمونو وشرمول. د پشتو پوسټ دا ویډیو ضرور لایک کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته په وخت ورسي. ستاسو ټولو بیا هم ډیره مننه.